अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 03005949 ګورئ امام منیفر مولا که اجتهاد وکړي حق ته ورسېږي موږ ته څو اجر میلاویږي خطا شي بیا لعن توان جایز نه دی پې یو ګنجی و دې ټوله ورځ لګیا و یو مې پیدا کو ستړی کو ځان راوړه باچا ته ورکو ویل دا مې ډېره عجیبه مې نیوله مې چې باچا ته ورسوم باچا ورته 40 اشرفۍ ورکړې نو دی لاړو وزیر ورته چې د هر چا په یو شیز باندې 40 اشرفۍ ورکې نو دا خو به قصه ګرانه شي ورته ویل زه راویې غواړه طریقه جوړه که ویخلتي هغې راوغوښتو ورته ویله ویل د باچا یو سوال دی که هغې جواب دې ورنکړو بیا پیسې واپس کې ورته ویل څه جواب دی ویل باچا وایي چې دا نر دی که ښځه ده که دا نر خو ښځه ورله پکار دی که ښځه نر ورله پکار ده ورته وایي دا د نه نر دی نه ښځه ده دا نر ښځی دی نو هغه 40 اشرفۍ نورې ورکړې وزیر باندې بیا درد و بیا یې راوغوښتو بیا ورته وایي د باچا سوال دی وایي باچا وایي زما په لاس باندې ولې یخته نشته دی ورته ویل باچا ډېر سخي دی ورکوي مسلسل صدقات هدیې نو لا یختره دې د وجې نه نشته 40 اشرفۍ نورې ورکړې بیا یې راوغوښتو نو بیا ورته ویل ستا په لاس ولې نشته دی که تا دې جواب رانکړو ټولې پیسې به واپس کړې زمونږ استاد ویله ویل هغه ورته جواب ورکړو چې په زیات اخیستو سره زما رجېدل دي 40 نور ورکړو بیا راوغوښتو بیا ورته د وزیر وایي زما په لاس ولې نشته دی که جواب دې رانکړو ټولې پیسې به واپس کړې نو د هغه لهجه دا وه وی باچا کے دیتے دیتے گر گئی میرے لیتے لیتے گر گئی اور تیرے جلتے جلتے گر گئی نو اللہ تعالیٰ اجر ورکی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شافعی مالک احمد رحمہ اللہ اخلی غیر مقلد ورته سوزی ر شیطان پشان دلتی دی ورته سوزی نو ګوره مولانا صاحب یو مسله دلته ذهن کې کېږي اعتراض و پتا کوي و امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ چې اجتهاد وکړو خطا شو ټیک هغه ته اجر خو ته بسکه ورته ما ته اجر ملاویږي که نه څنګه ما ته اجر ملاویږي ګوره د بدر په موقع باندې او یا قیدیان ونیوی شو نور الانوار کې تاسو ویلی دي خو اوس برنه هېر شوي زه به در یاد کړم او یا قیدیان ونیوی شو فیصله وشو رای واغستی شو څه وکړو صحیح رای دا وه چې دا قتل کړی شي کوم چې عمر رضی رای وه او اجتهادي خطا دا وه چې فدیې واغستی شي پرېښودی شي فدیې ورنه واغستله دیو پرېښوده بیا ما کان لنبي نه یکون له اسره حتی یسخن فی الارض ور نازل شوی و ګوره اجتهادي خطا سره فدیې واغستلی شوه دا فدیې رسول الله وسلم یې صحابو واپس کړې ده نو که د اجتهادي خطا په صورت کې په هغې باندې عمل کول جایز نه وی بیا به رسول الله وسلم ورته ویل چې خطا شوې ده واپس کړي واپس کړې ده نه ده واپس کړي نو په صورت د خطا کې هم په اجتهادي فیصلې باندې عمل کولو کې اجر ملاویږي इस्लामिक साउंड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल, मजालिस, जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर, जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 03005949 296।